زموږ کار دی دوه مسلمانان سره جوړول او د هغو د زړو څخه نفرت ایستل. او زموږ مشرانو موږ ته دا وصیت کړی و چې د څو پورې حقوق نه وي جدا سوي، د څو پورې د مسلمانانو په مابین کې د حقوقو صحیح تقسیم نه وي کړی، دغه لاس په لاس کې ورکول دا فضول دي او دا مزید نور مجلسونه خرابوي، د دوی زړونه نه صفا کېږي د څو پورې چې حقوق د یو د بل نه یادا سوي. سلامونه قدرمنو. ممتاز عالم دین د بلیلی باچا غا وراره ډیر محترم ډیر قدرمن سید محب الله آغا صاحب، ما د حج ملګری هم یو، ما د په حج کې یو ځای وو. آغا صاحب ډیر محترم دي زما د پاره، ډیر قدرمن دي زما د پاره، د دې د خاندان په موږ باندې ډیر احسانات دي، الله دې راته ژوندي لري. نن ډیره مهمه خبر، ډیر مهم سوال ځینې پوښتم چې دغه فیصلې کیږي د دوو مسلمانانو ترمنځ، د دوو انسانانو ترمنځ، دوو مسلمانانو ترمنځ، د دوو انسانانو ترمنځ دا فیصله څنګه کیږي چې درېمان اختیار واخلي، بیا به درېمان کومې ذمہداریانې پوره کوي؟ نو آغا صاحب چې زه اختیار ورکم، بل اختیار ورکړي، زما د یو مسلمان سره، د یو انسان سره، د اکا د زوی سره، د ورور سره یو مشکل وي په جایداد وي، بل یې په جایداد وي، کاروبار وي، نو د دې درېمانو ذمہواري څه شته؟ جمال صاحب په شریعت کې دوه الفاظ دي، یو ته حکم وایي او یو ته قاضي وایي. حکم هغه ته ویل کېږي چې دی د دوو مسلمانانو په مابین کې ثالث وي، دا ته په شریعت په الفاظو کې حکم وایي. د دې جلا ترتیب دی او جلا شریع ته قاضي دي، او یو چې دی قاضي دی، د قاضي خپل جلا خپل پیرامیټرز دي، په هغه کې به دننه دی کار کوي. د حکم دغه جلا دی تعریف هغه دا دی چې دوه مسلمانان دي سره روغول، د هغه دپاره چې کوم اختیار اخیستل کېږي د هغه اختیار مطلب هرګز دا نه دی چې دا ثالث به پر دوی باندې خپل ذاتي یو سوچ نافذوي، بلکې هغه به د ټولو حقایقو جایزه اخلي او هغه به ټول شان پلټوي او په ډېر زیات تحقیق باندې برسوي او هر ډاکومنټیشن به خپل منطقي انجام ته رسوي. مطلب کلیرنس به کوي، هغه سب ته وایي چې تحقیق به کوي، 2-3 ورځې 4 ورځې یوه میاشت به تحقیق کوي، ډېر تحقیق به کوي. د هر فریق د یو فریق غم د بل غم. جی څه وخت چې دا فریقین انویسټیګیشن د کمپلیټه کوي، هر شی کمپلیټه کوي، بیا چې دی کومه فیصله تیاروي، دا فیصله کې به دی دواړه فریقین در سناوېدو د مخه په اعتماد کې اخلي. مطلب ته وایي چې دی فیصله و دا دواړه فریقین ته اوري او ښکاره کوي به، و دی اول به دی قانع کوي په دا فیصله، هغه به په دا باندې قایله کوي. که چیرې فریقین په دا فیصله کې خپل ذاتي یو ډېر غټ نقصان بلی، هغه نقصان باندې به د ده څه برته دغه اخلي، تجاوز اخلي چې یاره دا ستا کوم اعتراض چې دی دا ډېر میجر اعتراض دی، پر دې باندې زموږ خیال او فکر نه و راوښتی، لهذا ته موږ ته په دې باره کې 2-3 تجاویز راکړه، فریق به بیا تجویز ورکوي. مطلب آغا صاحب دا وایي که یو فریق ته دا فیصله تا ښکاره کړله، دا تا چې فیصله لیکلې ده دا به دواړه فریقونو ته ښکاره کېږي. که یو فریق نه ومنله، اعتراض یې وکړي تر فیصلې مخکې چې ته فیصله اورې، ته به بیرته دغه فریق څخه تجاویز اخلي چې زه دا فیصله څنګه وکړم، په کومه طریقه یې وکړم، څنګه تبدیلي پکې راولم، څنګه یې مطلب برابره کړم. مطلب هغه 3 تجاویز یا 4 تجاویز چې دی تا ته درکوي، هغه کې بیا تم خود مختار یې چې ته څنګه تجویز دغه د موقع او د محل او د فیصلې مطابق سم وبلې، په بل باندې بل ډېر نه خوږېږي. هسې خو فیصله په ترازو نه کېږي، خامخا به یو لږ متاثره کېږي، لیکن ته به په دلایلو باندې هغه فریقین دواړه مطمئنه کوې، ستا سره به دا فاور یي چې ته به په دلایلو باندې هغه سړی مطمئنه کوې. څه وخت چې دا مطمئنه کړو په دا فیصله باندې، بیا دا فیصله بای فورس په فریقینو باندې منل د حکم کار نه دی. په دا ځای کې ډېر خلک غلطي کوي، خلک دا وایي چې یاره تا فیصله وکړه اوس بیا ته پر امنې. فیصله پر یو چا باندې بای فورس منل دا د ثالث کار نه دی، دا د قاضي کار دی. قاضي سره دا اتارټیز ته هغه بای فورس سټیکلی په چا باندې فیصله منل دا د فرایض منصبي کې راځي. زموږ په فرایض منصبي کې دا راځي چې فریقین په دې باندې قایله کو او د فریقینو د قایله کېدو بعد بیا د مرکې یو تجویز جوړ کو او بیا یو مرکه په یو عزت په کمبله باندې موږ سناو کو.
دا ډېره غټه بدمزګي جوړېږي چې تا دنیا راغوښتي، خلک دې راغوښتي، علما دې راغوښتي، ته فیصله د خلکو په مخ کې کښېږدې، هغه فریقین پر هغه ځای باندې انکار وکړي یا بیا وروسته انکار وکړي. د دې څه چې کومې دښمنیانې جوړېږي، د دې څه چې کوم مشکلات جوړېږي، د دې څه چې کومې پریشانیانې جوړېږي، دا ډېر ناوله ده. در هغه کم مجلس چې خراب و چې دوی پر ګایداست، دا د هغه څه ډېر خراب سي دا مجلس، بیا دا فیصلې ګسه نه کېږي. زموږ هغه صاحب مرحوم به ویله ول که ته د یو چا فیصله ور جوړولی نه سې، مزید یې مور خرابوه. نن سبا خلک چې دي فیصلې جوړول خو ډېر لیرې دي، کله کله یې ور خرابه کړي، هغه بیا دا رقم خرابه سي چې بیا ډېر خلک نشي سمولی. مهرباني آغا صاحب د دې څه زه متاثره یم، درېیمانو زما فیصله هم دغې راخرابه کړې او دا اویرنس چې دی دغه چې کوم معلومات آغا صاحب راکړو دا ډېر زبردست معلومات دی. آغا صاحب وایي چې اول به دواړه فریقین جلا جلا وینې، تا چې فیصله کړې ده دغه به دوی مني، دوی به قایله که نه سو قایله بیا د دوی څه درې تجویزه واخه چې په دا طریقه یې حل کړم، په کومه طریقه یې حل کړم. دوی بیا درې طریقې څلور طریقې درښیي، څلور هغه وګوره چې په هغه کې کوم یو تا مناسب بلی هغه بیا ته راواخه بیا یې بیا بعضې خلک دا کوشش کوي چې د فریق و د بل فریق ته خوا بدوي و موږ ته وایي وایي هغه صاحب ته حق نه وایه، ته حق ورته ووایه، اوس زه ستا پر ځای باندې حق وایم، پر ځای وایم. د هغه خپله طریقه د دې دا مطلب نه دی چې زه ستا پر ځای باندې بل سړی بې عزته کړمه. که ستا دا خواهش شي چې ستا فریق دی، زما خو نه دی فریق، زه ولې یو څوک بې عزته کړم؟ دی په ما باندې د خپل فریق بې عزته کوي او ښکنځلو چپې خبرې زړه غواړي، لیکن دا کار دی په موږ کوي، دا کار زموږ نه دی. وامردل هغه صاحب هغه وایي چې تر څو پورې د دوی زړونه نه کې صفا، یو د بل غیږ په غیږ نه کې، یو د بل لاس په لاس کې ور نه کې، د دوی نیتونه صفا نه کې، د دوی زړونه صفا ونه کې او دوی سره کښېنه نه، نو دا فیصله چې ده دا په ډېرو غټو بدبختیو باندې بدلیږي او بدلی سوي هم دي. نو هغه صاحب وایي یو فیصله قاضي کوي، قاضي عدالت دی، دغه شاته ریاست ولاړ دی، هغه یې په زور باندې مني. یو فیصله چې موږ فورس نه لرو، موږ په رضا باندې د دې مطلب د درېیمان باید رضامندي باندې دوی موږ ته اختیار راکړي، بیا موږ د دوی دا فیصله ور وکړو. نو دغه شیان دغه د فیصلې حقوق باید دوی وساتئ، په دغه نقطو باندې پام وکړي. دا درېیمان اکثره درېیمان دی وي چې مثال د دغه شیان څه نه خبره، دغسې عالمان زموږ په فیصلو کې ډېر ضروري دي. دا عالمان چې زموږ په فیصلو کې نه وي، زموږ فیصلې نه موږ جوړې روغې نه کېږي او بیا چې کله خلک وکړي هغه په درې مړې سوي شپږ نور پکښې وسي. نو الله دې موږ ټولو ته هدایت راکړي او الله دې موږ ته وس راکړي چې موږ د علماء کرامو خبرې واورو، مجلسونه واورو، او الله دې موږ ته وس طاقت راکړي چې علماء کرام په مجلسونو کې کښېنوو، په جوړو روغو کې کښېنوو او د دوی په سرپرستۍ کې فیصلې وکړو.